درپس فیصله نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شاو تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلفه کاکړ د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچه صندوق د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به افغانستان ته د خوارځواکۍ د درملنې او په بیړني حالاتو کې د زده کړو د برابرولو لپاره 14 میلیونه یورو اضافي مرسته وکړي. یونیسف ویلي چې دغو مرستو به څه باندې 80,000 ماشومان ګټه پورته کړي. یونیسف اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې په مرسته سره به 2,000 کارتنه خوراکي مواد چمتو کړي او 1,400 روغتیايي کارکوونکي به وروزل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچه صندوق وایي چې په دې مرستو سره به په 215 درسي ټولګي کې د زده کړو کیفیت ښه شي چې له مخې یې 1500 ماشومان چې 1.8 سلنه یې نجونې د لومړنۍ زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. ملګري ملتونه وایي سږکال په افغانستان کې 23.7 میلیونه وګړي چې تر نیمایي زیات یې ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اعلان له مخې تمه ده چې سږکال په شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر فرانسوا کومونزا وویل حتی د نړۍ یو تر ټولو بد بشري بحران په ترڅ کې ماشومان د باکیفیته زده کړو حق لري چې دوی د ښه راتلونکي په جوړولو کې مرسته وکړي. په جرمني کې د یو سوریایي مهاجر له وژونکي برید وروسته د مسیحي دیموکرات CDU ګوند مشر د افغان او سوریایي مهاجرو د منلو بهیر د بندولو غوښتنه وکړه. فریدریش میتریس په یو لیکنه کې چې عنوان یې د بست ویلي چې د آلمان د مهاجرت پالیسي باید بدله شي او حکومت یې باید پرېږنده عمل وکړي. د جرمني د لویدیځ په سولینګن ښار کې د یو بریدګر د چړې په برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. له دې پیښو وروسته یو شمېر الماني سیاستوالو د ټوپک د مالکیت د سختو قوانینو او د قاچاقو بندیز غوښتنه وکړه. د الماني د مسیحي دیموکرات اتحادیې مشر بلیټ ورسپانې د راپور له مخې اصلي ستونزه چاقو نه بلکې هغه خلک دي چې هغه یې وړي. ډېر دا خلک کډوال دي چې په ډېرو مواردو کې اسلامي انګیزه درلودله. نوموړي له سوریایي او افغانستان د جنایي کډوالو د ستنېدو غوښتنه وکړه او ویل چې له دې وروسته به له دغو هیوادونو هیڅ کډوال ونه منل شي. د آلمان د مسیحي دیموکرات اتحادیې مشر په خپل لیک کې وړاندیز کړی چې د هر هغه مهاجر چې له آلمان څخه خپل هیواد ته سفر کوي د وسیدلو اجازه دې لغوه شي. د آلمان د سرحدونو کنټرول باید ډیر شي او د دوبلین مقررات باید کلک پلي شي. د آلمان د ستر سیاسي ګوند مشر ژمنه کړې چې که ټاکنې وګټي د تابعیت قانون به په بدلون راولي او د مهاجرو د 2 ګونه تابعیت مخه به ونیسي. د جمعې په شپه په سولینګن کې پر یو ځایي ګوند په چاقو برید وکړ. هغه په 2022 کال کې آلمان ته راغی. د ایران د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې افغانستان ته په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 33 سلنه زیاتوالی راغلی دی. دغو ایراني مسؤلینو ویلي چې په لومړۍ 3 میاشتو کې د افغانستان صادرات 500 میلیونو ډالرو ته رسیدلي او د 1403 کال تر پایه به د افغانستان او ایران ترمنځ د صادراتو کچه څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته پورته شي. ایراني رسنیو تر دې وړاندې هم ویلي و چې سږکال افغانستان ته د ایران د غیر نفتي توکو صادراتو د نورو کلونو په پرتله 1.4 سلنه ډیر شوي دي. هرات ولایت کې بیا د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي افغانستان په ځینو برخو کې پر ځان بسایه شوی لکه لبنیات، د اوسپنې تولیدات او شوینده موادو برخه کې. د المیادین خبري شبکې راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دغه مقام کې له ټاکل کېدو وروسته په لومړني بهرني سفر عراق ته ځي او دغه کار د ایران او عراق د اړیکو اهمیت ته په اشاره کوي. دغو سرچینو ویلي د ښاغلي پزشکیان دغه سفر د خپل عراقي سیال عبدالفتاح راشد د بلنې او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سفر مخکې ترسره شوی دی. العربیه خبر ورکړی چې د غزې په ټران کې د اوربند خبرې اترې د یکشنبې په ماښام په قاهره کې د امریکایي او اسرائیلي پلاو په شتون سره پای ته ورسېدې. د دغو سرچینو په وینا په دغو خبرو اترو کې د اختلاف یو مهم ټکی په غزې کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د اسرائیلو حضور دی. په خبرو سرچینو خبر ورکړی دی چې د نوي وړاندیز له مخه اسرائیل باید د یرغمل شوي کسانو له تبادلې وروسته د فلادلفیا صلاح الدین له محور څخه چې د مصر غزې په پوله کې
کې موقعیت لري په بشپړه توګه ووځي، خو اسرائیل یوازې له دغه محور څخه 3 کیلومترو په ایستلو موافقه کړې ده. مصر هم د فلسطین څخه د اسرائیل د بشپړ وتلو په ضرورت ټینګار کوي، خو د موافقې د ځنډېدلو د مخنیوي لپاره قاهرې وړاندیز کړی چې دغه وتل د په 2 پړاوونو کښې وشي. مصر هم له رفح البندر څخه د اسرائیل په بشپړ وتل ټینګار کړی او ټینګار کوي چې یوازې د رفح په کارشه کې بل فلسطین لوري سره همکاري کوي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو مخکې اعلان کړی و چې اسرائیلي ځواکونه به د رفح له لارې د صلاح الدین محور او همدارنګه د ناصرین محور څخه چې د غزې شمال او جنوب سره جلا کوي نه وځي. دغه څرګندونې په اسرائیلو کې پراخې نیوکې وشوې او نتنیاهو د یرغمل نیونې د تبادلې په تړون کې په خنډ اچولو تورن شو. پر لبنان د حزب الله د توغندۍ او بې پلوټ الوتکو له بریدونو او پر لبنان د اسرائیلو له بریدونو وروسته ایر فرانس اعلان وکړ چې تل ابیب او بیروت خپل الوتنې لغوه کړې دي. دغه شرکت ویلي د دې الوتنو بیا پیل کول به د امنیتي وضعیت نوې ارزونې پورې اړه ولري. ایر فرانس بیا ټینګار کوي چې د خپلو پیرودونکو او عملي خوندیتوب یې بشپړه لومړیتوب دی. د لبنان حزب الله هم اعلان وکړ چې د فواد شکر د وژلو د غچ اخیستنې د عملیات په لومړي پړاو کې په تیرو 2 ساعتونو کې د اسرائیلو په شمال کې په 11 هدفونو 360 توغندۍ توغولې دي. حزب الله ټینګار کړی دی چې د دې عملیاتو لومړی پړاو په بشپړه بریالیتوب سره ترسره شو. د یمن په جنوب کې د تعاس په سواحلو کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د افریقایي مهاجرینو په دې وروستۍ غمیزه کې لږ تر لږه 14 تنه مړه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ د سنبلی په 4مه اعلان وکړ چې په دې پیښو کې د مړو سربیره 14 تنه لا ځرکه دي. دغه سازمان اعلان وکړ چې په دې کشتۍ کې 25 ایتوپیان او 2 یمني اتباع سپاره وه. دغه کشتۍ د ډوبېدو د علت په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. هر کال په زرګونه افریقایي مهاجرین د جګړې او طبیعي پیښو څخه د خلاصون او د ښه ژوند په لټه کې د سعودي عربستان ته د رسېدو لپاره د سره سمندر او د جنګ ځپلي هیواد یمن له خطرناکې لارې تیریږي. دغه سازمان د شمېر له مخې تیر کال سعودي ته د تلو 100,000 کډوال او له دې ډلې 29 سلنه یې ایتوپیا او پاته نور یې د سومالیا اتباع وه. د استرالیا په سیدنی ښار کې د چاقو په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 4 کسان ټپیان شوي دي. د استرالیا پولیسو ویلي دي چې دا برید د یکشنبې په ورځ د سهار په 4 بجو شوی دی. د پولیسو په وینا برید کوونکی تر برید وروسته تښتېدلی، خو څو دقیقې وروسته پیژندل شوی او نیول شوی دی. د استرالیا په سیدنی ښار کې په وروستیو میاشتو کې د چاقو څو حملې شوي دي. د نیو ساوث ویلز ایالت حکومت د دغه بریدونو له زیاتېدو وروسته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره نوی قانون تصویب کړ. دا قانون پولیس ته اجازه ورکوي چې په شاپینګ مالونو، سټیډیمونو او عامه ځایونو کې د فلزي کشف کوونکو سکینرونه وکاروي. ترکیه امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې دوی د ایجین په سمندر کې د کډوالو 3 کشتۍ ژغورلې دي. په ژغورل شوي کسانو کې 28 ماشومان هم شامل دي. د یکشنبې په ورځ داګست په 25مه د سوریې ولسمشر وویل چې له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅې لا هم ثابتې پایلې نه لري. بشار الاسد د سوریې پارلمان ته په خپله وینا کې وویل که څه هم له روسیې څخه د ترکیې ځواکونو وتل غواړي، خو دا موضوع د خبرو اترو لپاره شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل وروسته له روسیې سره خپل اړیکې پرې کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا وروسته ترکیه د مخالفینو ملاتړ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. دا ملاتړ په داسې حال کې شوی چې اسد خپل مخالفین ترهګر ګڼي. د سوریه په شمال لویدیځ سیمه کې چې د بشار الاسد د مخالفینو تر واک لاندې ده، د ترکیه په ملاتړ د سوریې ډلې د بشار الاسد د لرې کولو په لټه کې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سوریې یشت سیال بشار الاسد په تیرو میاشتو کې په مقرر ډول وویل چې دوی لیوال دي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا رغولو ته لیوال شي چې له یوې لسیزې راهیسې پرې شوي دي. د 2011 کال د مظاهرو نه مخکې ترکیه د روسیې یو بل مهم اقتصادي او سیاسي متحدینو څخه ګڼل کېدل. د سوریې د رژیم پر ضد د لاریونونو له پیل سره انکارې له خپل متحدینو څخه وغوښتل چې سیاسي اصلاحات پیل کړي، خو د جبر په شدت او لاریونونو په وسله والو شخړو بدلولو سره اردوغان له بشار الاسد څخه وغوښتل چې له واکه لرې شي.
د 2012 کال په مارچ میاشت کې ترکیه په دمشق کې خپل سفارت وتړل او د سوریې د رژیم پر ضد یې د سیاسي اپوزیسیون ملاتړ وکړ. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا شیر چاري